ها څنګه چل دی نور خیرت دی ولا شکر الحمدلله مړه ژوند نم تیر کوي او جلې ته تاسو ګپ ورنه کوي چې ژوند نم تیر شي راځئ او جلې ته ګپ ورکوي یاره زبی جان وروره دا ښه کار نه ده ځکه چې دلته زموږ خپلې خورګانې خپلوان ټول راځي دلته نو دا هېڅ ښه کار نه دی چې دا کار موږ خور مور هم راځي خو همدلته راځه چې جلې ته ګپ ورکړو چې ژوند نم تیر ته به لا بیخي ساده سړی نه زبی جان سړی دوه درې ورځې ژوندون دی سړی ښه تېری او جلې ته ګپ ورکړه ساعت به دې تیر شي ولا زبی جان شوکت جان ښه خبره کوي ډېر خوند لري دا سره غږېږي د شپې ورسره غږېږي میسه چې مه کوئ ژوند به مو ډېر یاره داسې ټایم چې دا ډېر ښه کار دی ته ولې نه پوهېږې چړې ته ګپ ورکړه ته ساده چړې ته ګپ ورکړه لږ به ژوند جوړ شي خبرې کوه موبایل کې خبرې اوسه خوند لري ته ته ساده ته نه پوهېږې ژوند دې تېر که دوه ورځې کېږي ته ولې ساده ساده کېږي دوه ورځې دنیا ده نه دوه ورځې دنیا ده د پردیو خوندو میندو ته ګورې نه داسې نه کېږي چې ته ګورې پوه شي که نه ولې نه پوهېږې تاسو خبره نه پوهېږې زه تاسو ته دوه ورځې دنیا یاره زبی جان وروره بس شوکت دانه دا به وارې دغلته به زر ته یو جلۍ پیدا کړم ته به ورشې دا لمبر به ورته په دسکور کې واچوې بس نور کار جوړېږي در سره غږېږي دا د لمبر د زنګ درته وایي شپې درته میسج کوي زنګ وایي ته ولې نه پوهېږې راځه یاره شوکته وروره بس قسمت دې خلاص دی ښه هغه د جرې ورشه دا لمبر ورته به دې بیک کې واچوه ورشه ورشه ته کور ته ځه او د دې ناځوان بې غیرت سره پوهېږم ته څنګه دا کار کړی بې غیرته نمکرامه تا زما د خپلوانو ته خط ورکړه ته نه شرمېږې ولې بې غیرته ولې والکه څه خبره ده زما خپلوانو ته یې خط واچو دا بې غیرته خو تا ته ما ونه ویلې چیز د تشویق بد کار د دین تشویق وزر در نمکرامه مو ما تا ته ونه ویل د خپلوانم راځي یاره دا جان رښتیا وایه د دې کار نه مو غټ فند واخیسته نور به په آینده کې موږ د چا خور او مور ته په کم نظر نه ګورو او نه به هغه ته خط مت ورکوو موږ غټ فند واخیسته ما وبښئ چې ما تاسو تشویق کړی دې کارو ته شوکته ما ډېر زیات وبښه پروا نه کوې ما وبښه چې تا ته مې بېعزتي وکړه نه زه غږ خو ځي کې خندا راځي وا سړی قسم ده بې غیرته نو ته بد کې خیرمه خو تا ورته تا ته ما ونه ویلې چې دا مه تشویقوه دې کار ګرانو دوستانو که غواړئ چې همداسې فتناک او ښکلې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د خدای په امان